ما د کلی خلکو ما د پولیس والا نه بچاو کړي بیا مې په کونه تو بيدا نور به د چا د قرباني بکرا نه غلا کوم یو کار وکړه د بکرا پټ کړې کله چې هغه سړی زراشي ورته وای چې بکرا ورکه شوې دي په دې طریقه به مونږ ته نورې پیسې هم راشي او زمونږ وده به هم زر وشي په کونه مې توبه ده معاف مې کړې زاوی هه سکلا داس نه کوم شي زما واده د یو وخت کیسه ده په یو کلی کې د شیخ چلی په نوم یو هلک له خپل مور او پلار سره اوسېدو امه دیروګیم زراته دوډي راکړه زه به ته دوډي هیڅ کله دران کرم د هلک د هیڅ کار نه د تر سوچ سونه غتی دوډي برانه هیڅ کله نه خوري په پلار ته په خپل نازبین زوی دومره ظلم کوي زه په کور کې نه اوسېږم چې زما عزت پکې نه وای زه هوز د کوره چې بهر هوزي بیا پوښي چې پیسې ګټل څومره سخت کار ټیک د پلاره نو یو 500 روپیا راکې چې په هوټل کې په روټه وخورم ګیر لگا و مردارا پاسا ځان لوا غټاو خوره په هوټل کې زالار شه اوس شیخ چلی په غوسه له کوره ووت شیخ چلی به یوې ونې لاندې خپه ناست و یو ملګری یې راغی او ورته یې ویل شیخ چلی ولې ډېر خپه ښکارې خیر خو دی او یاره ډېر پریشان یم کور مې پرېښی دی نه پوهېږم کوم کار شروع کړم یو کار وکړه ارزانه بیزې واخله او بیا یې په ګټه خرڅې کړه و ډېر ښه مشوره دې راکړه خو پیسې به له کومه راوړم د پیسو یو حل زما سره شته اول مې په ذهن کې نه وه او له هغه ځای نه روان شو په همدې کلی کې رانی نومې جینې له خپلې مور سره اوسېدو ستا بد اخلاق او زیات عمر ته په کتو هیڅ څوک ستا سره واده نه کوي که کوم هلک دې خوش وینو راته وای که نه زه به د یو زاره سړي ته واده کړم مې مهرباني وکړه زما بې عزتي مهکو زتات یو خبره کول غواړم هو وای رانی د شیخ چلی په نوم هلک دی هغه مډیر خوخوي کله هغه سره مې واده وکړې نو خبوي همدا وخت شیخ چلی دلته را رسید مور ویل واه و شیخ چلی ډیر اوږد عمر لري مونږ هم دا اوس ته خبرې کولې دراته هو یې زوی څه کار کوي مې جانې اوس خو وزغار یم خو زما په ذهن کې یو ډیر ښه کاروبار راغلی دی سا کاروبار دې مونږ ته هم هوايه غته اختر رانزده ز به ارزانه بکره واخلم او په غت اختر کې به په ګرانه به خرڅ کرم کې دا کار سم روان شو نو ټوله دنیا کې به د شیخ چلی بکره خرڅې کړي وازوی کار خو ډیر خدي نو بیا زریه شروع کړه شیخ چلی ویل تر څو چې ته زما واده لرانی سره کړې خو امي یو پریشانی ده خو مې یو پریشانی د زما 500,000 روپیو ته ضرورت دی کې ته د پیسې راکړې زه به ډیر زیات مهنت وکړم زویا زما سره دومره پیسې نشته امې جان مهرباني وکړه شیخ چلی ته پیسې ورکړې ولې زما د واده په منځ کې رکاوټ جوړوي د رانی د ډیر منت وروسته مورې شیخ چلی ته پیسې ورکړې شیخ چلی د دې ځای نه روان شو او په هماغه پیسو یې 2 بکرې واغستې شیخ چلی ویل واه اوس به خوند وکړي واه اوس به خوند واکي زه به د بکرې په ډېرو پیسو خرڅ کړم موشه ګټه به وکړم خو یو کار کوم یو بکره به د ځان سره وباسم کیدای شي په لاره کې هم خرڅه شي نو شیخ چلی بکرې واغستې او روان شو او شیخ چلی چرته روان یې د خر سره چرته زه دا ته خر خوکاری موټه دغه ته خته دینه ولیدا موټه وخندل یاره یار شیخ چلی ورته ته خوب غو په هم نه پويږي ز ستا نه د بکرې نه پوښتنه کوم چې چرته روان یې د خر سره خاده وای د بکر دې چرته نه راوستي سغل غونده یہ دچانا پټکلے خودے نه دا موتا په دې جسم د هندو مسلمان کې غرق شي ما د بکرې کاروبار شروع کړی دی و شیخ چلی وره د خډيره خبره د خدوای د بکره په سخر سوې زیا خلم کته بکره خيستل غواره نور اعظم مسره بل بکره هم شته چې کوم دی خوښ شيخي واخله یو بکره یوازې په 500,000 روپے دا شیخ چلی وروره د خو ډیر زیات قیمت دی چې ته یې ویني حیران بشي او وای به چې قیمت یې کم دی سمده رازه بیا دواړه روان شو او د بکرې ځای ته ورسېدل موټه حیران شو ویل وا شیخ چلی وروره رښتیا دی ویل د خو ډیر کمال بکره دی موټه د دواره بکرې اوستا مخې ته دی وای کوم یو د خوخ د 500,000 کې وروره زما د بکره خوخ د واخله 500,000 روپے سما د موټه بکره بوزه خو شیخ چلی وروره یو مصیبت دی اوس ډیره غلغان نه کېږي کدا بکره چا غلا کړه زب په مشکل کې شم ستا مطلب دا دی چې ازاستا د بکرې سات نه وکړم نه دا څه خبره نه ده یو کار وکړه د بکرې حمدلته پرګه زب د چاند رات په ورزرا شم د سره به بوزم سمده څنګه ست خوخاوي چنان ته ور بکره وځه موټه له دې ځای لاړ همدا وخت یو بل کسٹمر راغی کسٹمر ویل وروره د بکره د خرصولو د پاره ولار دي کنه نه دلته د بکرې زرونه خوشاله مو ډانس ورته کوم روندې کې څه د خرصولو د پاره ولار یم زار ورته لګ دانس واکا ها مزه کوم وروره ته خو په شوې خو زما اب نکم د قرباني د پاره بکره په کار دی کې تر راته ل ذره په حساب راکې زبدواره بکرې واخلم ل ذره کې کومه بکره راځي ته یو کار وکړه چرګه یو سو هماغه قرباني کړي خاخه غوسه مکو 500,000 کې را کړه هماغه توره بکره را کړي هغه بکره خو خرڅ شوې ده یوازې د یو پاتې ده سم د راکړه خو یو مصیبت ده سم مصیبت ده
زمون کوسه در تنگا د بکره به په مشکل تیرېږي ته بکره بیاي کې ټرک لدې ځای یې زربوزه دلته خطرناک زناور ګرځي اسه نه بکره دې بخوري کسٹمر بکرا واخیستا او لاړ همدار وخت رانی راغله وای شیخ چلی کاروبار دې څنګه روان دی زما جانې ډیر ښه روان دی کاروبار نو د بکره ولیلا دلته ولار دی بیا دا بکره د کسٹمر اخیسته ده هغه تر چاند رات پورې زما سره پرېشه ده وای چې تر هغه پورې یو ساته رانی ویل یو کار وکړه د بکرا پټ کړې کله چې هغه سړی سره راشي ورته وای چې بکرا ورکه شوې دی په دې طریقه به مونږ ته نورې پیسې هم راشي او زمونږ واده به هم زر وشي وا رانی ستا کل ډیر ښه کار کوی ته لارې شه او د واده تیاری شروع کړه زه اوس هم همداسې کوم رانی لاړه او شیخ چلی بکرا په کوټه کې بند کړه او بیا بهر راووت همدارا وخت موټا راغی موټا ویل شیخ چلی ورورا ته دلته یوازې سکوې زما بکرا چرته دی موته سیدت وایم سستا بکرا غلا شوې دی دا سوای ماته ته خپل بکرا راکونه زبده مور او پلار ته شکایت وکړم ز زهر سچې د زره غوري هوا وکړه ما خو ته بلی و چې بکرا بوزاو شي غلا شوې زه ته خپل غلطی ده کاش کې بکرا مې لزان سره بوله به غلطی زما د سم د سکال به قرباني ونه کارم دا خود بکره आवाज د لیدنه راضی خام خاصه خبره د ز پولیس را بالم موټا لاړ او د ځان سره یې پولیس راوست پولیس ویل شیخ چلی ستا بکره غلا شوې د تانه ته راپور ولې نه کړو په پولیس صاحب د بکره आवाज د ناراض نه د بکره پټ کړی دی نه د بکره आवाज نه دی د پښو आवाज دی چپ شه دروازه خلاصه کړل کې پولیس صاحب زما شک سم مخوته د 10000 ورکړي چې یاد یې پاتې شي سزا به حتمن ورکول کېږي خوستا په لاس د ډنډ و نیس او خې وه اے پولیس ماما بے دا سے کار نہ کوم پکون میں تو بدا نوری هم وه معاف مې کړې زبا بیا اس کله دا سے نہ کوم تو بکوم زما معشوقه تولیلی داسې وکړه چې واده مو زر وشي ستا واده به همدا اوس جوړ کړو وه موټا وه په په دې انداز کې شیخ چلی ته د قرباني د ساروی د پټولو ښه سزا ورکړل ا دکلی خلکو مال دې پولیس والا نه بچ کړې بیا مې توبه دا پکونه نور بد چا دا قرباني ګډوري نه غلا کوم شوا ګرانو کتونکو کې د ویډیو مخه خوشوي وي نو زما چینل لایک کړئ کمنټ کړئ او ضرور سبسکرایب یې کړئ مننه